پوهیږئ د افغانستان د خپلواکۍ اتل څنګه ومړ؟ ولې پاکستان غوښتل چې د امیر امان الله خان جنازه د هلته خاورو ته وسپارل شي؟ ولې شاه امان الله خان جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو؟ ولې کابل نه؟ ولې امیر امان الله خان په خپل ژوند کې کابل ته رانغی او یوازې بیروحه جسد راغی؟ په دې ویډیو کې به د افغانستان د خپلواکۍ د اتل د مړینې او جلال آباد ته د هغې د راوړلو او هلته په ښخولو در سره د ښاغلي د لور هندیه خبرې شریکې کړو. دا ویډیو تر پایه له موږ سره واوسئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ تڼۍ کېکاږئ او زموږ د ملاتړ لپاره د ویډیو لایک هیر نه کړئ. د امان الله خان د مړینې لامل ناروغي وه، خو پر شهزادګۍ هندیه دوه نورو مسلو هم ژوره اغیزه پرې ایښې. تر مړینې وړاندې د یو ګونګي او ړانده سپین ږیري وړاندوینې او له مرګ وروسته افغانستان ته د پلار د مړینې لیږد او ښخول. د امان الله خان د مړینې وړاندوینې د کیسې پر مهال داسې ښکارېدل لکه د شهزادګۍ هندیه د سترګو پر وړاندې چې هماغه سپین ږیری مجسم شوی وي. شهزادګۍ وایي دغه کس صوفي او نوراني شخصیت و. هغه وایي ګونګیان هم غږ لري چې ښایي له دې کبله د هغې سپین ږیري غږ د هندیه په مغزو کې تر اوسه پاتې ده. دا د هغې مهال کیسه ده کله چې شهزادګۍ د یوې مودې لپاره د ایران په مشهد ښار کې میشته وه. نوموړي وایي یو ځل مې له خپل ایراني میړه وغوښتل چې موږ ته خپلې ځمکې راوښیي. په راستنېدو کې د سړک پر غاړه یو ړوند سپین ږیری له لکړې سره روان و. دا 1958 کال و. یو کشر هلکی هم ورسره و. له دې چې دوی غریبانان ول، موږ وغوښتل چې دوی ته پیسې ورکړو. موټر مو ورته ودراوه. دا سپین ږیری یوازې ړوند نه چې ګونګی هم و، خو دا هلکی یې په حرکتونو پوهېده. د شهزادګۍ هندیه لا ډېر پام سپین ږیري ته هغه مهال واوښت چې په خپلو اشارو یې ورښودل چې ګواکې د دې او د پلار په ټولیز موقف یې پوهېږي. له سپین ږیري سره ولاړ هلک شهزادګۍ ته د هغې د اشارو مطلب وایي چې دی وایي دغه نجلۍ چې په موټر کې ده کوچنی تاج یې پر سر ده، خو پلار یې لوی تاج لري. دلته و چې سپین ږیري په خپل عجیب غږ او اشارې شهزادګۍ ته هغه سوچ ور واچوه چې تر ننه یې یادوي. ګونګیان هم غږ لري او دې سړي هم یو عجیب غریب غږ و. نو خپل لاس یې داسې د افغانستان په لور کړه چې 2 کاله وروسته هلته ځي. هغه سړی له لوی تاج سره په الوتکه کې هغې خواته ځي. هندیه وایي ما ویل دا به څنګه شونې وي چې پلار به مې بیا پاچا کېږي، افغانستان ته به ځي. هغه هم په الوتکه کې چې چندان یې نه خوښېده. خو د ګونګي او ړانده سپین ږیري اشارې کلونه ونیول چې شهزادګۍ هندیه په تعبیر پوه شوه. روحاني سړی په ژوندینه نه بلکې په مړینه یې وطن ته د لوی تاج د ستنېدو وړاندوینه کړې وه. شهزادګۍ په داسې حال کې چې ستونی یې ډک شوی و وایي بالاخره وروسته له 2 کلونو پلار مې مړ شو او له خپل لوی تاج سره په الوتکه کې افغانستان ته لاړو. جلا وطني او غریبه شاهي کورنۍ. امان الله خان چې په کندهار کې پریکړه وکړه چې د ځواک پر سر جګړه نه کوي او د هیواد پرېښودو ته یې ترجیح ورکړه، له خپلې کورنۍ سره د ایټالیې پلازمینې روم ته ولاړو. د څو محدودو ورځو لپاره په روم کې د افغانستان د سفارت په ودانۍ کې پاتې شو، خو له هغې ځایه د ایستلو امر یې وشو. شهزادګۍ هندیه وایي موږ د خوړلو لپاره یو څه کم درلودل، خو وروسته کم شول ځکه موږ 9 کسان وو. که څه هم مور مې ملکه وه، خو د روم تور بازار ته بتلله او زموږ لپاره به یې د ډوډۍ تابیه کوله، خو کمه او غریبانه ډوډۍ. له کړاوونو د ډکو ورځو تر تېرولو وروسته شهزادګۍ وایي چې په روم کې د یوې مودې لپاره هوساول، خو د مور او پلار تر مړینې وروسته پر دې خویندو او وروڼو یې روزګار تریخ شو. د هغه ورځې ور یادوي چې 9 کسان به تش دسترخوان ته ناست ول. هندیه چې 19 کاله یې له مور سره وه وایي چې ملکه سوریا د افغانستان له وضعیته ډېره کړې ده او تل به یې له اروپایي هیوادونو سره پرتله کاوه.
شهزادګۍ وایي مور یې د سرطان ناروغۍ او جلاوطنۍ ووژله. دا د هغې شپو کیسې کوي چې تر سهاره به د مور سر ته ناسته وه او مور ته د خدمت دا شپې ورځې د خپل ژوند تر ټولو ښې شېبې بولي. د شهزادګۍ په وینا مور یې ملکه ثریا د ژوند په وروستیو کې سخت ارمان درلوده چې شین رنګی کمیس ولري، خو دغه ارمان یې هم تر مرګه پوره نه شو. د پاچا مرګ په 1980 کال د اپریل په 25مه د سویس زوریخ ښار په یو روغتون کې امان الله خان ساه ورکړه. افغان سفیرانو د افغانستان دولت ته احوال ورکړو، خو شهزادګۍ هندیه وایي چې افغان دولت هم نه پوهېده چې څه وکړي. د پاچا له مړینې وروسته پاکستان له ملکه ثریا غوښتنه وکړه چې امان الله خان دې پکې ښخ شي. د شهزادګۍ په وینا د افغانستان دولت خجالت وایست که څنګه، یې ویل چې راوړئ او جلال آباد کې ښخ کړئ. افغان تاریخ پوه ډاکټر عظیم سیستاني وایي امان الله خان دومره پر خلکو ګران و چې په هغه ورځ یې د مړینې خبر خپور شو. هغه ورځپاڼه چې په 2 روپو قیمت یې و 40 ته ورسېده. که څه هم ډېر معلومات پکې نه ول، یوازې دومره پکې لیکل شوي و چې امان الله چېرته او کله وفات شو او عکس یې ورسره خپور شوی و. نو ورځپاڼه په هغه ورځ متبرک وګرځېدله. خفګان او پښیماني هغه دوه احساس ول چې د ښاغلي سیستاني په خبره په خلکو کې لا ډېر پیدا شول. د په وینا د امان الله خان له مړینې سره خلک متوجه شول چې وغولېدل. عادل، زړه ساندی او د ښځو د زده کړې ملاتړی او مترقي او پر معرف پاچا یې له لاسه ورکړو. یو شمېر خلکو افسوس کوو چې کاش پر ضد نه وای درېدلی. امان الله خان یوازې افغانستان پورې محدود نه و. د ښاغلي سیستاني په وینا په پښتونخوا کې امان الله خان ته اردت ان د انګریزانو چارواکو پام هم ځان ته ورړولی و چې په اړه یې ډېرې لیکنې شوي دي. او تر دې ور اخوا د هند مسلمانانو هم امان الله خان خپل پاچا ګاڼه. پاکستان چې د امان الله خان د مړینې پر کال 14 کلن و، د شهزادګۍ په وینا ډېر لیوال و چې امان الله خان پکې ښخ شي، خو ملکه ثریا ته دا سره کرښه وه. هندیه کیسه کوي کله چې شاه امان الله خان وفات شو، سفیرانو د افغانستان دولت ته احوال ورکړو. هغوی هم نه پوهېدل چې څه وکړي. پاکستان د دې لپاره چې افغانان وځوروي د پاچا د جنازې غوښتنه یې وکړه. نو کله چې پاکستان مې مور ته احوال واستو چې که د شاه امان الله خان مړی پاکستان ته راوړي موږ به ډېر څه ورته جوړ کړو، نو مور مې دا وړاندیز ونه منه. تر دې چې پاکستان ته یوسي مور مې خوشحاله وه چې د مراکشي پوځیانو په هدیره کې یې ښخ کړی. کله چې د پاکستان خبره وشوه، نه پوهېږم چې د افغانستان دولت خجالت وایست که څنګه، ویې ویل چې راوړئ خو جلال آباد ته. هغه مهال د آریانا الوتکې تر رومه راتللې، نو بیا یې د آریانا په الوتکه کې یوړه چې ورور مې، کاکا مې او خور مې د 3 واړو سړیو د کندهار له لارې زما د پلار مړی ولېږده، ښه له ډاره یې جنازه کابل ته یونوړه، مستقیما یې جلال آباد ته یوړه. د امان الله خان د جنازې مراسمو ته نه یوازې له افغانستانه چې له پښتونخوا هم د خان غفار خان په ګډون مخورو او مشرانو ځانونه را رسولي وو. د فاتحې مراسم یې د کابل په لخشتي جومات کې ونیول شو چې پر ټغر ناستو کې د ډېرو پام د امان الله خان زوی شهزاده حمایت الله ته و. له جوماته د باندې هم ګڼ شمېر خلک یې لیدو ته راټول شوي وو چې ویې نشو لیدلی. د تاریخ په اوږدو کې امان الله خان ته د ډېرو صفتونو نسبت ورکړل شوی، خو هغه صفات چې ښایي د ډېرو پریکړو، کړنو او سوچ تر شا یې ونډه درلودلې وه، د شهزادګۍ په وینا 3 دي چې وایي د پلار 3 وتلي صفتونه مې دا دي چې وطن پرست و، ملت دوستی و او باجرته سړی و. تاریخ هم د شهزادګۍ هندیه د خبرو ګواه دی چې امان الله خان باجرته پاچا و، خو نه د ملت او ملي ګټو پر وړاندې بلکې د بهرني نیواک پر وړاندې. نن یې د قبر موقعیت د دې لویه بیلګه ده چې په ژوندیني او مړینې د هغې څه لامل نشو چې ملت له ملت سره او یا حکومت له ملت سره د غوښتنې پر سر په شخړه کېوځي. د پلار تر مړینې یو ورځ وروسته یې له پوښه ایستلې لوڅه توره تر شا واچوله او له خلکو سره یې ژمنه وکړه چې په هر قیمت وي د هېواد او خلکو ګټو ته به ځان وقف کوي. له تورې او تیرې ژبې د انګریزانو پر وړاندې کار واخیست،
خو چې کله خبره د هیواد وه که څه هم د بهرنیانو په لمسون ډېر لږ شمېر خلک یې پر ضد راپورته شول، اما امان الله خان د دې جرأت ونه کړه چې د ده په خبره د خپل ملت پر وړاندې توره راوباسي. د ژوند تر پای یې غربت ته ترجیح ورکړه. له مړینې وروسته په کابل کې او د عصري افغانستان هیله بخونکو نښانو شاوخوا ښخېدل د امان الله خان وصیت و، خو هغه ارمان هم بشپړ نه شو. جنازه یې د وطن په لور روانه شوه، خو د کابل هوا پرې ونه لګېده. په جلال آباد کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان څنګ ښخ کړی شو. د پاچا تر مړینې وروسته ملکې لسیزه هم پوره نه کړه او له کړاوونو وروسته سوریا د سرطان ناروغۍ له امله په 1988 کال کې ساه ورکړه. د ملکې جنازه هم چې د شهزادګۍ په وینا په ژوندینه یې د افغانستان ارمان کوه د وطن په لور وخوځېده، خو ځای یې معلوم و د شاه تر څنګ ښخېدله. له دې پیښې سره شهزادګۍ هندیه د لومړي ځل لپاره افغانستان ته راستنېده او په الوتکه کې د مور د جنازې تر څنګ ناسته وه. دا کیسه کوي چې د سهار 4 بجې وي چې پیلوټ وویل اوس د افغانستان خاورې ته دننه شو. شهزادګۍ د نه زغم کیدونکي غم پر مهال د نه تشریح کیدونکي احساس کیسه کوي او وایي د افغانستان خاورې ته د ننوتو له اعلان سره ما ډیر وژړل، اوس مې هم چې یادېږي ژړا راځي.